د افغانستان غږ رادیو ډیرو درنو او قدرمن اوریدونکو زما جاوید احمد وفا سلامونه او نیکی هیلې ومني. قدرمن اوریدونکو د افغانستان غږ رادیو له څپو څخه تاسو ته له یوې نوې خپرونې سره چې زموږ د ګران هیواد افغانستان د تاریخ په اړه د حاضر سوي یو ترڅو په هیواد کې د ننه او له هیواد څخه بهر افغانان په ځانګړې توګه بیا زموږ ځوان نسل د افغانستان له تاریخي سیمو او فرهنګ څخه په ښه توګه سره خبر کړو. موږ به په دې خپرونه کې چې د تاریخي افغانستان په نوم یادېږي د افغانستان پر تاریخ د هیواد له نوموتو تاریخ پوهانو او څېړونکو سره هر اړخیز بحث ولرو. د تاریخي افغانستان په لومړۍ خپرونه کې مو له لیکوال او څېړونکي څېړنوال ډاکټر عبدالغفور لیوال سره چې اوس په فرانسه کې میشت دی د افغانستان له تاریخ څخه مخکې دورې باندې غږېدلي یو. قدرمنو اوریدونکو، تاریخ د هر هیواد د ولس د پیژندګلوۍ تر ټولو ښه سند دی. ملتونه د هغوی له تیر تاریخ څخه پیژندل کیږي او همدا تاریخ دی چې موږ ته د تیر مهال تجربې او پیښې روښانه کوي او تر نسلونو پورې رسوي. که تاریخ نه وای نو اوس به له موږ څخه ډیر حقایق او واقعیتونه تر خاورو لاندې پټ وای او موږ به نه یوازې دا چې د هغوی له تیرو تجربو او کارنامو څخه خبر سوي نه وای، بلکې په اوسني ژوند کې به مو دا ډول بدلونونه او پرمختګونه نه وای رامنځته سوي چې په اړه یې څېړنوال ډاکټر عبدالغفور لیوال وایي. تاریخ د لغت له مخې د وخت د ټاکنې په معنا راخیستل شوی دی. دغه د مصر چاپ المعرب وایي چې تاریخ د ارخ یا ارخه د ریښې څخه د وخت په معنا ده. د همدې لغوي مفهوم له مخې کشاف اصطلاحات الفنون تاریخ په لغت کې د زمان تعریف ته ځانګړی کړی دی. وایي چې که د ارخه له ریښې نه راونیسو نو دا د زمان تعریف دی. په زړه لاتین او په تېره بیا یوناني کې استواري ګڼله او دا د کیسې او د تاریخ د دواړو دپاره ذکر شوی و. لکه په عربي ماخذو کې چې یو وخت کې اخبار ورته ویلي، اخبار الانبیاء او اخبار الملل، دا په دې معنی چې د هغو ملتونو او انبیاء خبرونه چې پخوا تیر شوي دي. د همدې نه د انګریزي ژبې هیستوري هم جوړه شوې ده. خو په تعریف کې د فیلسوفیک پلوه تاریخ په دوو معناو را پیژندل شوی دی. اول دا چې تاریخ هر هغه څه چې پخوا تیر شوي دي په ټولیزه توګه د بشریت یا په ځانګړې توګه یوې انساني ټولنې په مخینه کې چې پېښ شوي دي هغه ته تاریخ وایو. دا هغه ډېر عام تعریف دی. مګر یو بل تعریف داسې دی چې تاریخ د همدغې مخینې له مخې هغه مفهوم ته وایي چې د تاریخي پیښو، حوادثو، څیرو او بدلونونو شننه او تحلیل رااخلي. په دې توګه موږ دغه څه چې د علم تاریخ په نامه پیژنو یا د تاریخ علم ورته وایو، دا هماغه د تېرې زمانې پیژندنه او علمي پلټنه ده او د پیښو عیني سرګذشت دی چې موږ ته راپیژني. ولې تاریخ فایده لري؟ څه ګټه لري؟ تاریخ په لوی سر کې دوه مصرفه لري. یو ته هویتي مصرف وایي چې د تاریخ هغه حقوقي استفاده هم پکې شاملېږي، او بل ته تجربي. د تاریخ هویتي استفاده دا ده چې انسانان او بشري کتلې خپل ځان او خپل فرهنګي هویت او خپل سابقه پیژني چې موږ څوک یو، له تباري پلوه، له ژبني پلوه، له فرهنګي پلوه، له ethnography له پلوه څوک وو او کومه جغرافیې پورې مربوط یو. چې بیا وروسته کله چې هغه حقوقي مسایل چې د یوې ټولنې دپاره په تاریخ پورې اړه لري هغه د تاریخ د همدغه اړخ نه د استفاده پورې مربوطه ده. بل د تاریخ تجربي استفاده یا مصرف ده. انسانان په تاریخي توګه
د خپل ګډ ژوند د بشري ژوند تجربو محصول دی. دغه تمدن چې موږ اوس ګورو دا د انسانانو د ګډو تجربو محصول دی. دا چې دا تجربې څنګه تر دې وخته را رسېدلې دي همدغه د تاریخ تجربي اړخ دی. تاریخ کړلی شي د بشریت ټوله مخینه هم بیان کړي، یعنی د ټول بشریت تاریخ، او هم کړی شي د یوې ځانګړې جغرافیې یا بشري ټولنې تاریخ راوسپړي. مثلا موږ وایو د اسلام تر راتللو وړاندې د افغانستان تاریخ چې مثلا د استاد حبیبي یو کتاب په همدې نام دی، افغانستان قبل از اسلام. یعنی په دې معنا چې دا په یو ټاکلې جغرافیه کې چې موږ د افغانستان په نامه نوموو یو ټاکلې زمانه ده تر اسلام راتلو پورې، یعنی زړه لرغونې دوره چې د همغې دورې پیښې او څرنګوالي ټاکي. په لرغوني یونان کې ارسطو لومړنی فیلسوف و چې د پیښو د لاملونو څېړنه د تاریخ اصلي پازه ګڼله او د تاریخي صنفونه هم رامنځته کړل. مثلا هغه یوه رساله ولیکله په نوم د ژویو تاریخ. د همدې دپاره وروسته بیا تاریخ یو څه څانګیز شو، مثلا د ادبیاتو تاریخ، د علومو تاریخ او دغسې نور تاریخي تخصصي برخې رامنځته شوې. ښاغلی لیوال وایي چې د هر هېواد ولس باید له خپل تاریخ څخه په ښه ډول خبر وي، له تیرو ترخو تجربو څخه زده کړه وکړي تر څو بیا یې تکرار نه کړي او د ولس د ژوندون د هوساینې لپاره د رامنځته سوو نوښتونو، بدلونونو او پرمختګونو د دوام لپاره لا نور کار وکړي. تاریخ موږ ته دا راښیي چې موږ څوک یو او څوک وو او څه ډول سابقه مو درلوده، ګډ ملکیتونه مو کوم دي. کله چې موږ وایو مثلا د افغانستان د سیندونو اوبه په موږ پورې اړه لري، د افغانستان ځمکه زموږ ده، مثلا موږ وایو د افغانستان ځنګلونه زموږ ملکیت دی، د افغانستان کانونه، د افغانستان موقعیت. دا ولې وایو؟ دا تاریخ موږ ته وایي چې موږ دلته اوسېدلي یو او دا زموږ هېواد دی او دا هېواد په موږ پورې اړه لري. بل خبره دا ده چې که څوک د خپل هېواد له تاریخ څخه خبر نه وي نو هغه باید ټولې هغه تېروتنې او اشتباهات بیا تکرار کړي چې په تاریخ کې شوي دي. یعنی موږ باید له صفر نه شروع کوو، هغه تجربې چې زموږ نیکونو کړي دي. اما کله چې موږ له خپل تاریخ نه خبر او موږ په دې پوهېږو چې افغانستان له کومې ناحیې نه مثلا تر ګواښ لاندې راتلی شي، کمزورۍ د جغرافیې زموږ د سیمې کومې دي، آسیبونه له کوم ځای نه راپېښېږي، موږ په تاریخي دورو کې بېلابېلو دورو کې له کومو ستونزو سره مخامخ شوي یو، موږ په تاریخ کې کوم اشتباهات او تېروتنې کړي دي چې بیا یې تکرار نه کړو، او کوم پرمختګونه مو درلودلي دي چې لا پسې پرمختګ ورکړو. دغه د تاریخ ګټې دي. ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي چې تاریخ په عمومي ډول په دوو دورو ویشل شوی دی چې یوه له تاریخ نه وړاندې دوره او بله تاریخي دوره ده. هغه دوره چې انسان د لیک په لیکلو او موندلو نه و بریالی شوی له تاریخ نه وړاندې دوره بلل کیږي او له هغه وروسته چې لیکدود را پیدا سو تاریخي دوره بلل کیږي چې په اړه ښاغلی لیوال وایي په لوی سر کې تاریخ په دوو برخو ویشل کېږي. یوه ته تر تاریخ پخوا لرغونې دوره وایي، یعنی ما قبل تاریخ چې بولي، او دا د رسم الخط یا لیک تر ظهور پخوانۍ دوره ده. د دې دورې خصوصیت دا دی چې ټول مادي میراثونه یې د لیکلي روایات پرته په خپل مادي اعتبار سره څېړل کېږي. مثلا لرغونو انسانانو په لاس باندې چې جوړ کړي دي، لومړنۍ ډبرې توږلي دي، یا مثلا دوی هغه څیزونه چې د مادي میراث په توګه تر موږ راپرېښي دي
مثلا په خام او په خاطه باندې څه وسایل جوړ کړي دي یا د لوی ډبرو په مخ انځورونه کړي دي د هډوکو کودیو د ونو پوټکو د ژویو پوستونو باندې چې دوی خپل ورځنی استفادې لپاره یو څه جوړ کړي دي دا لدینه د لرغونپوهنې په ځانګړي میتودونو باندې موږ ویدلی شو چې دا کومه دوره پورې اړه لري او بیا د هغې دورې مطالعه کوو مګر بله دوره تاریخي دوره د انسان په لاس د انسان په وسیله د خط تر رامنځته کېدو وروسته شروع کېږي موږ ولې دې ته تاریخي دوره وایو تاریخي دوره د دې دپاره ده چې انسانانو خپل سرګذشت لیکلی دی او په دې باندې استناد ډیر کېدلی شي په دې باندې اعتماد ډیر کېدلی شي ځکه دا د انسانانو لیکلي اسناد دي لومړنۍ کتیبې لومړنۍ خټینې لوحې میخي خط هیروغلیف خط او نور هغه خطونه چې ډیر پخوا په زاړه بین النهرین یا اوسنی عراق کې یا په آشوري مدنیت کې آشوري مدنیت کې لیکل شوی دي او بشریت تر لاس ورغلي دي دا انتینه وروسته تاریخي دوره شروع کیږي البته یو بل ډول ویشم دی د انسانانو د تاریخ چې وایي انسانان اول په اسطوري دوره کې ژوند کوله او هغه پښتنو ته چې دوی ته پیدا کېده او د طبیعت نه ویره درلوده دوی خپل اساطیر ایجادول او غوته پرنا وړل او دا هغه وخت چې دوی د برېښنا تالند لمر باران واورې مثلا سمندر ځنګلونو د دې شانو لپاره بېلابېل خدای ګوټي ټاکل دي د اساطیري دوره وایي بله دوره فلسفیکه یا فلسفي دوره وایي او دا هغه دوره ده چې انسان پوښتنې مطرح کوي چې موږ څوک یو له کومه راغلي یو د نړۍ څه ده او د ژوند مفهوم څه دی هر کله چې دغو پوښتنو ته ځواب موندلی دی د طبیعت کې د مداخلې دې ته بیا موږ علمي دوره وایو د تاریخ علمي دوره تاریخ علمي دوره هغه وخت پیلېږي چې انسان طبیعت د ځان په ګټه بدل کړی دی نو په مجموع کې دغه د تاریخ ویش دی خو وروستی خبره دا ده چې د لرغونې دورې یعنی د ما قبل تاریخ دورې توکي په لابراتوار کې څېړل کېږي تاسو په دې پوهېږئ چې د لرغونپوهنې بېلابېل میتودونه دي د کاربن 14 طریقه ده چې په هغو په وسیله د اشیاو لرغونتیا پېژندل کېږي اما وروسته له دې چې لیک رامنځته شوی بیا بشریت ډېر زیات خپله د انسانانو په لیکلو متونو باندې اتکا کوي زموږ ګران هیواد افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر اوږد او له میړانې څخه ډک تاریخ لري چې تاریخي پیښې او تجربې د نړۍ په تاریخ کې ځلانده باب ګڼل کیږي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د څېړنو په پایله کې تر تاریخ وړاندې دورې نه زیات شمیر آثار او اسناد ترلاسه شوي دي چې له مخې زموږ د هیواد تاریخ تر زرګونو کلونو پورې رسیږي چې په اړه یې ښاغلی لیوال وایي په افغانستان کې دا باور د لرغونپوهانو او د تاریخ د مبصرینو دا باور دی چې تر آریایي لیږد ډېر پخوا دلته انسانان اوسېدل او دلته دغه انسانان پخواني لرغوني بدوي انسانان په مغارو کې او د سیندونو تر غاړو پورې د دوی ژوند تر 50,000 کلونو پخوا پورې هم دا مخینه لري او هغه د دې لپاره چې لومړني انسان جوړ یا د انسان په لاس جوړ توکي چې موندل شوي دي د کاربن 14 طریقه یا لابراتواري څېړنه ښیي چې تر 50,000 کالو پخواني وسایل چې انسانانو جوړ کړي هم په دې ځمکه د افغانستان په جغرافیه کې رامنځته شوي دي په دې بیا د چخماخ د درې د دادل د درې چې په سمنګانو کې واقع ده د هزار سومو رزشمچي د درو په بدخشان کې د کور د درې او په دې بیا په غزنی کې د ناور د دښتې هغه انسان جوړ وسایل چې موندل شوي دي
داسې ښیي چې د دوی عمرونه په مختلفو دورو کې د ما مخکې ویلې چې 9000 کاله قبل المیلاد او بیا تر 500 کلونو پورې هم د ځینو لوښو وسایلو او توکو چې دا د ډبرپیر لومړی دوره ده دا نښې موندل شوي دي. خو لوی دوپري مشهور امریکایي لرغونپوه چې په افغانستان کې څېړنې کړي دي هغه په 1965 کې د کوپرک چې د مزار شریف جنوبي لوري واقع دی د لومړي ځل لپاره د ژیړو یا د برونزو هنداره ګوتمۍ یوه کړه وسله او د آس قیزه وموندله چې همدارس داسې د یوه ګوتمۍ وموندله شوه چې د لاجوردو غمه یې درلوده او دا په دوم ډبرپیر پورې مربوط یعنی د دې تاریخ 9000 کاله تر میلاد پخوا دی. دا یو مکمله پاکیج یو مکمله بسته وه چې داسې ښیي چې دلته دغه کسب د زرګري د آس د قیزې جوړولو یا خپل د آسونو د رام کولو له آس څخه د سوارلۍ او د نورو کارونو لپاره د استفاده د وسلې جوړول او حتی له برونزو یا ژیړو څخه د کار اخیستنې دا سابقه لږ تر لږه 9000 کاله مخکې له میلاد څخه چې اوس دغه د 11,000 کاله ترې تېرېږي دې دورې ته رسېږي. بل ځل په 1951 کال کې په مونډیګک کې هغه څېړنې چې وموندل شوې تاسو پوهېږئ چې مونډیګک د کندهار شمال خواته 55 کیلومترۍ کې واقع دی. دلته یو داسې تمدني حوزه وموندل شوه چې خلکو په ګډو کلیو کې ژوند کاوه او د معمارۍ د لومړنیو آثارو نښې هلته ډېرې له ورایه وموندل شوې او چې جالبه دا ده چې دغه د مونډیګک مدني حوزه د سند د موهنجدارو او د ننني ایران یا په هغه وخت کې لرغوني پارتیا او فارس او حتی بین النهرین حتی د مدینه ترانې تر سواحلو پورې په دغو حوزو سره یو رابطه داسې وه چې دا د دې حوزو د تګ راتګ په لاره کې واقع یعنی په تجارتي لاره کې واقع سیمه وه دغه مونډیګک او د دې ټولو تمدنونو نښې پکې وې. دغه تمدني نښې موندل 3000 کاله تر میلاد پخوانی دي. دلته د زراعت او مالدارۍ ډېر وسایل او امکانات وموندل شول او دا بیا همداسې پراخه وه تر نادعلي پورې چې د سیستان د لرغوني سیستان له مهمو منځیو یا مرکزونو څخه وه. دغه مونږ چې وایو چې افغانستان 50,000 کلن تاریخ لري یوه برخه اشاره همدغه د مونډیګک د ګډ ژوند د ښار ته د ورته یا د پرمختللي کلیوال ژوند چې دا د تجارتي لارې پر سر واقع وه یوه مبدا یې کېدلی شي دا وي او نور مبدا یې هغه لیکلي اسناد وي چې مثلا د ویدي سرودونو یا د اوستایي دورونو یا د اوستایي نه ما قبل دورې پورې اوږدېږي. نو دغه د افغانستان د تر تاریخ وړاندې یا قبل التاریخ دورې هغه زغلنده ټکي دي چې دلته ما په ډېر لنډیز اشاره. تاسو د ښاغلي لیوال په خبرو کې واورېدل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د څېړنو په پایله کې داسې اثار ترلاسه شوي چې د دغه هېواد په جغرافیه کې د انسانانو ژوند له میلاد نه مخکې 9,000 څخه تر 5,000 کالو پورې ثابتوي. خو موږ تل اورېدلي چې افغانستان 15,000 کلن تاریخ لري. نو له ښاغلي لیوال څخه مو پوښتنه وکړه چې ولې 15,000 کلن تاریخ وایو؟ ولې له میلاد نه 9,000 مخکې او یا له هغه څخه زیات نه وایو؟ دوه تفاوتونه دي دې ته باید سره ډېر جدي پام وساتي دي کې مخالطه کېږي. اول موږ وویل چې د انسانانو ژوند وروسته ډېر لرغونی دی. دا خو موږ ویلی شو چې هغه وخت چې
هومو ساپین انسانان د انتروپولوژي د علم له مخې کله چې دوی د منځني ختیځ نه وپنځېدل ډېر پخوا د افغانستان اوسنۍ جغرافیې ته دوی را رسېدلي دي او یو دلیل یې دا و چې دغلته هوا او اوبه او هوا مساعده وه د یو ژوند دپاره او دا لومړني انسانانو ته رسېدلي. نو د لومړنیو انسانانو د ژوند سابقه خو ډېره اوږده ده، اما موږ ولې په 15,000 کلن تاریخ باندې همیشه تاکید کوو. 15,000 کاله تاریخ یا 15,000 شاوخوا کاله تاریخ، ځکه د افغانستان د تاریخي مبدا په حیث حسابېږي چې دلته دوه لویې پېښې موږ وینو. یو ما درته ویلي چې د لومړي ځل دپاره د کمیونټۍ یا د ګډ ژوند هغه واحدونه دلته موندل شوي دي. دا په دې معنی چې په دغه وخت کې حکومتونو دلته وجود درلوده یا لومړنیو سیاسي مؤسسو دلته شکل نیول. بله خبره دا ده چې تر آمو تر سینده د آریایانو د راوښتو مسله ده چې دا په خپله 15,000 کاله سابقې ته لږ تر لږه رسېږي. تاسو پوهېږئ چې آریایانو کوچ له شمال څخه تقریبا 6,000 کاله مخکې له میلاد نه شروع کړی دی. 15,000 قبل المیلاد کې دوی سایبیریا له جنوب نه د قفقاز حوزو ته راوکوچېدل او هلته میشت شول او دلته د قراقرم له پراخو دښتو نه نیولې د مرکزي اسیا ته دښتو پورې د څړځایونو او خپلې دامدارۍ دپاره استفاده وکړه. شاوخوا 3,000 کاله قبل المیلاد شاوخوا دوی په دستجمي توګه له 10 قبیلو په دننه کې له آمو څخه راواوښتې او د افغانستان اوسنۍ سیمې ونیولې او له دې ځایه بیا وروسته د هندوستان تر شماله پورې خواره شول. دوی دلته حکومتونه جوړ کړل د لومړي ځل دپاره، واړه کوچني حاکمیتونه یې جوړ کړل چې یا په قبایلي اساس سره ویشل شوي وو یا هم د جغرافیایي واحدونو په اساس. او تر ټولو لرغوني لومړني حکومتونه بلخ کې تر سوخت وروسته په بلخ کې باختریا کې او بیا تر هغه وروسته ساکی حکومتونه تر سیستان او د سیمو پورې راووښتل او تر هندوکش راتېر شول. لومړني سیاسي مؤسسات او ټولنیز ژوند نښې او بل د تجارتي لارو یا د راشه درشه په لارو باندې د ځینو داسې سیمو جوړول چې هلته انساني تعاملات منظم قانونمند تعاملات شوي دي. چې یوې ته ما اشاره وکړه دغه د منډیګک کې د یو کلي یا د ښارګوټي موجودیت او په نادلي کې دغه کله چې موږ وایو سیاسي تاریخ او د لومړنیو حکومتونو رامنځته کېدل، دا د آریایي کوچ او افغانستان اوسنۍ جغرافیې ته د آریایانو د رارسېدو سره په یو وخت کې دي. د همدې لپاره د 15,000 کلن تاریخ مبدا ټاکل شوی. د افغانستان شغ رادیو ګران اوریدونکو او د تاریخي افغانستان د خبرونې مینوالو، زموږ نننۍ خبرونه چې د افغانستان تر تاریخ وړاندې دورې په اړه پای ته رسیږي. په راتلونکي خبرونه کې به په دې اړه نور معلومات هم تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د خبرونې د لا ښه والي لپاره له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. ښه وخت، د خدای پامان.